دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پام وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، په مخکینۍ خپرونه کې چې کومه خپرونه تیره شوه، ځینې حکایات د حضرت عایشې رضی الله عنها په هکله باندې چې منافقانو په هغې باندې تهمت لګولی و موږ ذکر کړل. اوس راځو دا قصه او دا واقعیت خپله د بیبي د خولې نه اورو چې بیبي عایشه رضی الله عنها څه فرمایي. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ووتلم چې غزوه د بني مستلق وه، او دا سفر دا په داسې حالت کې و چې تازه د حجاب او د پردې آیتونه او حکم نازل شوی و. یعنی مخکې د دې نه پرده نه وه، خو په دغه وخت کې د حجاب او د پردې حکم او آیتونه نازل شوي ول. چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره زه په دې سفر کې ووتلم، نو د اوښ په یو بالکي او یو انډي کې زه کینولی شوم. یو طرف کې زه کېستلم، بل طرف کې به څوک بل ناست ول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه فتح کړه. دا هغه خبرې دي چې بیبي عایشه رضی الله عنها پخپله فرمایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه فتح کړه او بیرته مدینې منورې طرف ته راستون شه، حرکت یې وکړ. د مدینې منورې ته په یو پړاو کې یعنی لاره کې را روان و. د مدینې منورې په لاره کې نږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ تر څو چې دا ټوله قافله هغه کسان چې رسول الله سره په دې غزوه کې او سفر کې تړي دي په دې ځای کې واړئ او شپه وکړي. هغوی ټولو هلته واړول. بیبي عایشه فرمایي چې زه راولاړه شوم او د قضای حاجت په قصد باندې چې خپل انساني حاجت پور کړم، د لښکر نه تمځای څخه په لږ واټن کې وړاندې لاړم. یعنې د اوښ په کومه بالکي کې چې زه ناسته وم، د دې ځای نه راکوز شوم، لږ ګوشه چیرته لاړم چې هلته قضای حاجت وکړم، او د قضای حاجت پوره کولو څخه وروسته بیرته خپل تمځای ته راستنه شوم، بیرته را روانه شوم. چې کله مې لاس د خپلې سینې ته که، نو ومې کتلې چې هغه غاړکۍ چې زما په غاړه کې وه د مریو د یمني مریو، هغه غاړکۍ زما نه ورکه شوې او ما نه پرېوتې ده. بیبي عایشه فرمایي چې زه بیرته د هغه د پلټلو او د هغه د غوښتلو پسې بیرته هماغه ځای ته ورغلم چې د خپل غاړکۍ وګورم چې زما غاړکۍ چیرته پرېوتې ده. د لږ زنګ ویستلو سره چې ما وغوښتله هغه خپل غاړکۍ مې پیدا کړه چې د هغې مرۍ شکېدلې وي. خو چې کله بیرته خپل ځای ته راغلم چې کوم تمځای و زموږ، نو هیڅوک هم هلته نه ول، ټولو حرکت کړی و، تلي ول. صحابه و کرامو سره د پیغمبر علیه الصلاة وسلام زما بالکی یا د اوښ په هغه انډي کې چې زه کېناستلم، په دې ګمان چې زه پکې ناسته یم پر اوښ ایښی و او کوچېدلي ول، ځکه چې دغه وخت ښځې هم چندان غوښې نه درلودلې او زه وړه جنۍ یم ول، په دې نه پوهېدل چې آیا په دې کې بیبي عایشه شته او نشته. زه چې کله بیرته راوګرځېدلم چې هیڅ څوک هم نشته دی، ټول د دې ځای نه کوچېدلي دي، تللي دي. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما په دې کې مصلحت ولیده چې ښایي پیغمبر علیه الصلاة وسلام به ما پسې څوک راولیږي یا به ما پسې څوک راشي، او زه خو هم که دوی پسې منډې کم لښکر خو بیا نشم موندلی، لښکر به تلی وي. نو همالته مې په خپل تکري کې ځان ونغښته، ځان مې پکې پټ که او ډډه مې ولګوله. او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مبارک د عادت و چې یو صحابه وروسته د قافلې او لښکر پسې پرېښوده که څوک پاتې وي چې هغه ځان سره راپورته کي رایولي. چې دا ځلې پیغمبر علیه الصلاة وسلام صفوان بن معطل السلمي ته ویلي و چې ته لښکر پسې را روان اوسه او ګوره که څوک پاتې و هغه ځان سره راپورته کوه. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په دغه ځای کې خپل صادر کې او د خپل پوڼي او ټیکري کې ما ځان رانغښتی و او ناسته ومه چې کتلی مې چې هغه انسان راغی، صفوان بن معطل السلمي، او اوښ لا دوه درې ګامه نه و پورته کړي چې د هغه په نظر کې یو انغښتل شوی ناست انسان په نظر ورغی. صفوان بن معطل السلمي فرمایي چې کله زه لږ ورنږدې شومه چې ګورم د مؤمنانو مور ام المؤمنین
د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن ناسته ده. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله زه ولیدلم صفوان بن معطل سلمي نو هغه تر سخت دهشت او رعب لاندې راغی او دا الفاظ یې له خولې څخه ووتل انا لله و انا الیه راجعون. د رسول الله میرمن او دلته دا خبره یې د خولې ووتله. ام المؤمنین بیبي عایشې رضی الله عنها له هغه سره د شرم او له حیا له کبله هیڅ کوم سوال او ځواب ونه کړ. صفوان بن معطل سلمي بې له ځنډه خپله اوښه د هغې په وړاندې چوکړه او په خپله یوې خوا ته ودرېده. هغه په اوښ باندې سپره شوه. حضرت صفوان رضی الله عنه د اوښ واګې پر اوږو باندې کیښودل او روان شو او خپله لاره یې په مخه کې ونیوله او د لارې په اوږدو کې حتی د هغه سترګې هم پر ام المؤمنین بیبي عایشې رضی الله عنها باندې ونه لګېدلې. نو ربه شو دلته به نوره قیصه بیا هم د بیبي عایشې رضی الله عنها د خولې نه واورو چې واقعیت څنګه وه. بیبي عایشه فرمایي چې زما د په پاک رب باندې قسم وي چې ما د هغه د خولې څخه پرته د دې خبرې چې انا لله و انا الیه راجعون ویلي و د دې نه پرته بله خبره ما د صفوان د خولې نه وانه اورېدله. خپله اوښه یې زما تر مخه چوکړه او هلته یې ودروله او زه پرې سوره شوم. هغه یې واګې راښکل او روان شو. ټکنده غرمه وه چې موږ لښکر لاندې که او لښکر موږ ګیر کړ. بیبي عایشه دا فرمایي مدینې منورې ته په رسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي عایشې رضی الله عنها څخه د هغې د بیرته پاتې کېدلو په اړه وپوښتل چې ته ولې وروسته پاتې شوې؟ علت او سبب څه و؟ بیبي عایشې رضی الله عنها رسول الله ته په ځواب کې داسې وویل چې بېګا شپه ما ستاسې د خولې څخه دا واورېدل چې تاسې لښکر هلته په هغه ځای کې د اړولو او د شپې تیرولو حکم وکړ چې په دې ځای کې به تاسې لښکر اړوئ او دلته به شپه کوئ. زه د خپلې اړتیا پوره کولو لپاره د لښکر څخه یو ګوښې خواته لاړم چې هلته د خپل اړتیا پوره کړم. چې کله زه بیرته راستنېدلم نو خپلې غاړې ته مې پام شو ګورم چې زما غاړکۍ زما د غاړې نه پرېوتې ده. زه د هغه د موندلو او غوښتلو دپاره بیرته ولاړم. هغه مې ترلاسه کړه خو چې کله بیرته خپل تمځای ته راستنه شوم نو لښکر کوچېدلی و. لښکر بلکل تلی و. ما په خپله ټیکري کې خپل ځان راونغوښته او په دې قصد او اراده چې تاسې به مې دلته ونه مومئ او بیرته به زما په تعقیب راشئ همالته مې ډډه ولګوله. په دې کې الله رب العزت په ما باندې خوب راوسته او ویده شوم چې یوازې د صفوان په همدغه غږ زه راپورته شوم چې هغه ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه په دې آواز باندې راپورته شوم او له دې څخه پرته مې بله خبره د صفوان نه والله ما نه ده اورېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبرې د بیبي عایشې رضی الله عنها څخه واورېدلې د هغې په خبرو کې څه شک او شوبه ونه کړه. رسول الله به څنګه د خپلې هغې ښځې په باب شک کړی وای کومه چې الله پاک هغه ته ورکړې وه او په دنیا او آخرت کې د رسول الله ښځه ده او د ده د ډېر نږدې ملګري او دوست د ابوبکر صدیق لور ده. نو رسول الله به د هغې په خبرو کې څنګه شک کړی وای؟ خو منافقین سخت تهمت او تور په بی عایشې رضی الله عنها باندې لګوي چې دا د صفوان سره پاتې وه. خو د ډېرو قیسو نه لا بیبي عایشه خبره نه ده. تاسې به په خپرونو کې واورئ کنې هغې به د خپل ژوند د لاسه ورکړی وای. لکن هغه څوک چې د ضعیفه ایمان خاوندان ول، د ضعیفه زړونو څښتنان ول او همدارنګه منافقانو چې د صفوان پر اوښه سپره او د صحرا له لورې مدینې ته راروانه بیبي عایشه ولیده نو د هغې په شرف باندې کاذبانه تورونه پورې کړل او د صفوان بن معطل سلمي سره یې په ډیر جاهلانه او ظالمانه توګه بیبي عایشه تورنه کړه. نعوذ بالله من ذلک. د دغه منافقانو سرکرده چې کله ولیدو نو د شا او خا خلکو ته یې داسې ویل په الله قسم چې دغه ښځه یعنی ام المؤمنین بیبي عایشه رضی الله عنها و اعاذها الله له دغه سړي صفوان څخه خوندي نه ده پاتې شوي او نه دغه سړی ورڅخه خوندي پاتې دی. د عبدالله ابن ابی ابن سلول ویلې په بیبي عایشې باندې تهمت ولګو. منافقانو چې کله ولیدل چې پر اوښ باندې سپره او د صحرا له لورې مدینې ته راروانه بیبي عایشه به
سره د صفوان را روانه ده، نو منافقانو د بیبي عایشې په شرف باندې کاذبانه تورونه ولګول او د صفوان بن معطل سلمي سره په ډیره جاهلانه او ظالمانه توګه بیبي عایشه تورنه کړه او د منافقانو مشر دا وویل کومه کسان چې خواشاته ناست ول په الله قسم چې دغه ښځه یعنې بیبي عایشه له دغه سړي صفوان څخه خوندي نه ده پاتې شوې او نه دغه سړی د بیبي عایشه نه خوندي پاتې دی. دا د منافقانو خبرې وي، خو بیبي عایشه لا په دې خبرو باندې خبره نه ده. دغه ناوړه خبرې په مدینې منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې ښینې حمنه بنت جحش او د رسول الله شاعر حسان بن ثابت او مستح بن اساسه او زید بن رفعه هم چې د مسلمانانو له ډلې څخه په ناپوهي سره زمزمه کړي، دیو هم دا خبرې کولې. یوه د رسول الله ښینه وه او بل حسان بن ثابت و، بل مستح بن اساسه و او زید بن رفعه و. دوی هم په ناپوهي او په جهل سره دغه تورونه په بیبي عایشې باندې ولګول او دغه د منافقانو خبرې په مدینې منوره کې دوی هم زمزمه کړي او دغه ناوړه خبره بالاخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د خسر او ملګري ابابکر صدیق غوږونو ته هم ورسېدلې چې په بیبي عایشې رضی الله عنها باندې دوی تورونه لګولي او دا یې صفوان سره تورنه کړې او د مدینې مجالس په همدغو خبرو ښه ګرم وساتل شول چې تل لپاره به دغه قیسې پکې کېدلې او خبره د مدینې منورې په وګړو باندې ګډه وډه شوه او نږدې و چې د دفاع او اتهام پر بنسټ باندې مسلمانان په یو ستر ازموینه کې وخوځي. ځکه به چا به دا خبره کوله بیبي عایشې پسې تهمت به یې پې لګوه، بهتان به یې پې لګوه او چا به دفاع کوله. د دې ویره وه چې د مسلمانانو په منځ کې سخت نفاق او شقاق پیدا شي او د امن فضا یې ګډه وډه شي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. کو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسې زموږ ملتیا کړې وي. نو دې خبرو په مدینې منوره کې د مسلمانانو ترمنځ له یوه لویه اندېښنه پیدا کړه، مګر دا چې الله پاک د حق څرګندونکی دی، حق الله ظاهروي او د خپلو صالحو مخلصو او شریفو بندگانو ریښتونی مدافع الله دی. د عایشې رضی الله عنها پر شرف باندې د تیری او د تهمت دغه بده خبره په مدینې منوره کې د هر چا غوږ ته ورسېده، مګر په خپله عایشه رضی الله عنها د هیڅ نه خبره نه ده. هغه د بني مستلق له غزوې څخه چې کله راستنه شوه نو بیبي عایشه ناروغه شوه. د خپلې ناروغۍ په اړه یې خپلې مور ام رومان او خپل پلار ابابکر صدیق رضی الله عنه ته شکایت وکړه چې زه ناروغه یم او نور نه پوهېده چې خلک د دې په اړه څه وایي، څه تهمتونه د بیبي عایشې په هکله لګوي. هغه خبره نه ده، لکن یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت یې هغه مینه او محبت چې رسول الله ورسره درلوده د پخوا په شان نه و، د رسول الله مینه ورسره کمه شوې وه. رسول الله به چې کله کور ته راننوته نو صرف دونه به ویل کیف اتیکم، ستاسې دغه څنګه ده. دغه لړۍ په همدغه حالت باندې دوامداره پاتې شوه. راشئ بیا به د بیبي عایشې د خولې نه څه واورو. هغه فرمایي کله چې ما د خپل ځان په نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وضع ولیده نو ورته مې وویل یا رسول الله که ما ته اجازه راکړې تر څو د ناروغي دغه شپې او ورځې د مور په کور کې تیرې کړم. رسول الله وفرمیل څه پروا نه لري لاړه شه. زه خپلې مور کله لاړم او څه د پاسه 20 ورځې هلته ورنځېدم او زما په نسبت تا ویلي او ما ویلي څخه په هیڅ هم نه وم خبره چې خلک زما په هکله باندې څه وایي. اوس چې بیبي عایشه د دې قصې او د دې تهمت نه څنګه خبریږي هغه به هم د بیبي عایشې خپله خولې نه واورو. هغه فرمایي چې یوه شپه له ام مستح بنت ابراهیم بنت عبدالمطلب سره چې د ابابکر د ترور لور وه د قضای حاجت دپاره د کوره ووتلو. په تلو تلو کې د ام مستح پښه په خپل ټکري کې ونښته او هغه پرېوته یو تینده کې وخوړه او د خولې نه یې دا ووتل چې ځواني مرګ دې شي مستح چې د دې زوی ما ورته ویل
ډیر بد دی ویل، یو بدري مهاجر ته ته ښیرا کوې؟ بیبي عایشه فرمایي چې ما دې ښځې ته ویل. هغې ویل د ابوبکر لورې ته څه خبره یې چې هغه ستا په اړه څه وایي؟ ما ورته ویل څه خبره ده ولې؟ هغې ویل په الله قسم دوی خو ستا په اړه داسې خبرې کوي، یعنی تا تورنکۍ صفوان سره او ستا په هکله دوی تهمت او بهتان کړی. د دې خبرې په اورېدو سره بیبي عایشه فرمایي چې بیرته خپل کور ته راستنه شوم او خپلې مور ته مې ویل الله دې تا ته بښنه وکړي، خلک زما په باب داسې خبرې کوي او تا زه له هیڅ څه نه هم نه یم خبره کړې. بیبي عایشه فرمایي چې زما مور راته ویل لږ ساړه خوره. ای زما لورجانې په الله قسم داسې به ډیرې کمې پیښیږي چې یوه ښایسته ښځه دی د کوم سړي په نکاح کې وي او هغه د ځان ته نورې بنې هم ولري او هغه سړی د هغه سره ډیره مینه هم ولري او نور خلک به خامخا د دې په نسبت تاویلي ماویلي کوي، خامخا به څه وایي. دا به همدلته پرېږدو چې د اندېښنو په چاپېریال کې د صبر جمیل څخه پرته د خلاصون بله کومه لار نه لري بیبي عایشه. را بشود رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل معهود بشریت او د ابوبکر د کورنۍ سره د بېدریغه مینې په اساس د مسجد په لور راووت. د الله حمد او ثنا څخه یې وروسته خلکو ته خطاب کې داسې ویل چې ای مسلمانانو ما ته ستاسې له یو شمېر خلکو څخه زما د اهل په رابطه اذیت او اندېښنه رسېدلې او دوی زما د اهل په نسبت ناوړه او ناحقه خبرې کوي. په الله قسم چې زه د خپل اهل په نسبت پرته له خیر څخه نور هیڅ هم نشم تصور کولی او د یو داسې سړي په نسبت خبرې چې هغه زما کور ته یعنی صفوان ښي رسول الله او د یو داسې سړي په نسبت خبرې چې هغه زما کور ته پرته له ما څخه هیڅ کله هم نه دی راغلی او زه د هغه په نسبت هم د خیر څخه پرته نور څه نشم تصور کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم اندېښنه وه او ډېر خفه و چې څنګه په بې عایشې باندې تهمت لګیږي. د دغه خطاب په اورېدلو سره د مسلمانانو په سترګې کې اوښکې ډنډ شوې او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې خبرې پای ته ورسولې نو د اوس قبیلې سرمشر اسید بن خزیر پورته شه او ویل که دغه کسان د اوس قبیلې نه وي نو موږ به یې تا له اذیت څخه وژغورو او که دغه کسان زموږ له خزرجي ورونو څخه وي نو ته امر کوه په الله قسم چې موږ به یې سټونه ورته ووهو سر به یې پرې کړو. له دې سره جخت د خزرجیانو مشر سعد بن عباده راپورته شه او هغه ویل دروغ دی ویل. اسید ته وایي چې تا دروغ وویل، ته به هیڅکله هم د هغوی سټونه نشې وهلی او ته په دې خاطر دا خبره کوې چې هغوی خزرجیان دي او که ستا قومیان وایي نو هیڅکله به دې دا خبره هم نه وای کړې. اسید په غوسه شو او ورته ویل ته هم منافق یې چې د منافقانو څخه دفاع کوې. نږدې و چې د اوس او خزرج ترمنځ مړ اور بیا لمبې راپورته کړي خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځګړیتوب بیرته دوی خپل منځ کې سره غلي شول او هغه د غصې خبرې غلې کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر غمجن دی او ډیر اندېښمن دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام د خپل زوی او د خپل زوم علی ابن ابي طالب راوغوښته، همدارنګه اسامه بن زید رضی الله عنه هغه هم راوغوښت او له هغوی څخه یې مشوره وغوښتله چې آیا تاسې د بیبي عایشې رضی الله عنها په هکله باندې څه وایئ؟ اسامه بن زید خو د ابوبکر د کورنۍ ستاینه وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې موږ د ستا د اهل په نسبت د خیر څخه پرته نور هیڅ هم نشو تصور کولی. د ابوبکر د کورنۍ ډیره ستاینه وکړه. ستا اهل هم ستا اهل دی. علی ابن ابي طالب رضی الله عنه ورته وفرمیل چې یا رسول الله پاک ستا په نسبت د ښځو کومه تنګي نه ده راوستې، یعنې مطلب یې دا و چې ته عایشه پرېږده بله ښځه وکړه. نورې ښځې هم ډیرې دي. که د خپل اهل په نسبت ته کوم شک لرې نو نورې ښځې خو کمې نه دي. اوس دلته د بیبي عایشې رضی الله عنها یوه وینځه ده په نامه د بریرې باندې. حضرت علی کرم الله وجهه رسول الله ته فرمایي که د خپل اهل په نسبت له بریرې څخه معلومات ترلاسه کول غواړې نو هغه به تا ته حقیقت په ډاګه کړي، ځکه بریره همیش بیبي عایشې سره یو ځای ده. نو هغه راوغواړه د بیبي عایشې په هکله د هغې نه پوښتنه وکړه.
نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تاسې ته دې شومه چې ګورم د مؤمنانو مور ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن ناسته ده. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې کله یې زه ولیدلم صفوان بن معطل سلمي نو هغه تر سخت دهشت او رعب لاندې راغی او دا الفاظ یې له خولې څخه ووتل انا لله و انا الیه راجعون، د رسول الله میرمن او دلته دا خبره یې د خولې ووتله. ام المؤمنین بیبي عایشې رضی الله عنها د هغه سره د شرم او له حیا له کبله هیڅ کوم سوال او ځواب ونه کړ. صفوان بن معطل سلمي بېله ځنډه خپله اوښه د هغې په وړاندې چوکړه او په خپله یوې خوا ته ودرېده، هغه په اوښ باندې سپره شوه. حضرت صفوان رضی الله عنه د اوښ واګې پر اوږو باندې کیښودل او روان شو او خپله لاره یې په مخه کې ونیوله او د لارې په اوږدو کې حتی د هغه سترګې هم پر ام المؤمنین بیبي عایشې رضی الله عنها باندې ونه لګېدلې. نو ربه شو دلته به نوره قیصه بیا هم د بیبي عایشې رضی الله عنها د خولې نه واورو چې واقعیت څنګه وه. بیبي عایشه فرمایي چې زما د په پاک رب باندې قسم وي چې ما د هغه د خولې څخه پرته د دې خبرې چې انا لله و انا الیه راجعون ویلي و د دې نه پرته بله خبره ما د صفوان د خولې نه وانه اورېدله. خپله اوښه یې زما تر مخه چوکړه او هلته یې ودروله او زه پرې سوره شوم، هغه یې واګي راښکل او روان شو. ټکنده غرمه وه چې موږ لښکر لاندې که او لښکر هم ګیر کړ. بیبي عایشه دا فرمایي مدینې منورې ته په رسېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي عایشې رضی الله عنها څخه د هغې د بیرته پاتې کېدلو په اړه وپوښتل چې ته ولې وروسته پاتې شوې، علت او سبب څه و؟ بیبي عایشې رضی الله عنها رسول الله ته په ځواب کې داسې وویل چې بېګا شپه ما ستاسې د خولې څخه دا واورېدل چې تاسې لښکر هلته په هغه ځای کې د اړولو او د شپې تیرولو حکم وکړ چې په دې ځای کې به تاسې لښکر اړوئ او دلته به شپه کوئ. زه د خپلې اړتیا پوره کولو لپاره د لښکر څخه یو ګوښې خواته لاړم چې هلته د خپل اړتیا پوره کړم. منافقانو چې کله ولیدل چې پر اوښ باندې سپره او د صحرا له لورې مدینې ته را روانه بیبي عایشه به سره د صفوان را روانه ده، نو منافقانو د بیبي عایشې په شرف باندې کاذبانه تورونه ولګول او د صفوان بن معطل سلمي سره په ډیره جاهلانه او ظالمانه توګه بیبي عایشه تورنه کړه او د منافقانو مشر دا وویل کومه کسانې چې خوا شاته ناست ول په الله قسم چې دغه ښځه یعنې بیبي عایشه له دغه سړي صفوان څخه خوندي نه ده پاتې شوې او نه دغه سړی د بیبي عایشه نه خوندي پاتې دی. دا د منافقانو خبرې وي، خو بیبي عایشه لا په دې خبرو باندې خبره نه ده. دغه ناوړه خبرې په مدینې منوره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې ښینې حمنه بنت جحش او د رسول الله شاعر حسان بن ثابت او مستح بن اساسه او زید بن رفعه هم چې د مسلمانانو له ډلې څخه په ناپوهي سره زمزمه کړي، دیو هم دا خبرې کولې. یوه د رسول الله ښینه وه او بل حسان بن ثابت و، بل مستح بن اساسه و او زید بن رفعه و. دوی هم په ناپوهي او په جهل سره دغه تورونه په بیبي عایشې باندې ولګول او دغه د منافقانو خبرې په مدینې منوره کې دوی هم زمزمه کړي او دغه ناوړه خبره بالآخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د خسر او ملګري ابابکر صدیق غوږونو ته هم ورسېدلې چې په بیبي عایشې رضی الله عنها باندې دوی تورونه لګولي او دا یې صفوان سره تورنه کړي او د مدینې مجالس په همدغو خبرو ښه ګرم وساتل شول چې تل لپاره به دغه قیسې پکې کېدلې او خبره د مدینې منورې په وګړو باندې ګډه وډه شوه او نږدې و چې د دفاع او اتهام پر بنسټ باندې مسلمانان په یو ستر ازموینه کې وخوځي. ځکه چا به دا خبره کوله بیبي عایشې پسې تهمت به یې پې لګوه، بهتان به یې پې لګوه او چا به دفاع کوله. د دې ویره وه چې د مسلمانانو په منځ کې سخت نفاق او شقاق پیدا شي او د امن فضا یې ګډه وډه شي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته،
د مینو غاړکۍ چې زما په غاړه کې وه د مریو د یمني مریو هغه غاړکۍ زما نه ورکه شوې او ما نه پرېوتې ده. بیبي عایشه فرمایي چې زه بیرته د هغه د پلټلو او د هغه د غوښتلو پسې بیرته هماغه ځای ته ورغلم چې د خپل غاړکۍ وګورم چې زما غاړکۍ چیرته پرېوتې ده. د لږ زنګ ویستلو سره چې ما وغوښتله هغه خپل غاړکۍ مې پیدا کړه چې د هغې مرۍ شکېدلې وي. خو چې کله بیرته خپل ځای ته راغلم چې کم تم ځای و زموږ نو هیڅوک هم هلته نه ول، ټولو حرکت کړی و، تلي ول. صحابه و کرامو سره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما بالکی یا د اوښ په هغه انډي کې چې زه کېناستلم په دې ګمان چې زه پکې ناسته یم پر اوښ ایښی و او کوچېدلي ول، ځکه چې دغه وخت ښځې هم چندان غوښې نه درلودلې او زه وړه جنۍ یم ول په دې نه پوهېدل چې آیا په دې کې بیبي عایشه شته او نشته. زه چې کله بیرته راوګرځېدلم چې هیڅ څوک هم نشته دی، ټول د دې ځای نه کوچېدلي دي، تللي دي. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما په دې کې مصلحت ولیده چې ښایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ما پسې څوک راولیږي یا به ما پسې څوک راشي او زه خو هم که دوی پسې منډې کم لښکر خو بیا نشم موندلی، لښکر به تلی وي. نو همالته مې په خپل تکري کې ځان ونغښته، ځان مې پکې پټ که او ډډه مې ولګوله. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د عادت و چې یو صحابه وروسته ده قافلې او لښکر پسې پرېښوده که څوک پاتې وي چې هغه ځان سره راپورته کي رایولي. چې دا ځلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفوان بن معطل السلمي ته ویلي و چې ته لښکر پسې را روان اوسه او ګوره که څوک پاتې و هغه ځان سره راپورته کوه. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه په دغه ځای کې خپل صادر کې او د خپل پوڼي او ټیکري کې ما ځان رانغښتی و او ناسته ومه چې کتلی مې چې هغه انسان راغی، صفوان بن معطل السلمي، او اوښ لا دوه درې ګامه نه و پورته کړي چې د هغه په نظر کې یو انغښتل شوی ناست انسان په نظر ورغی. صفوان بن معطل السلمي فرمایي چې کله زه بیرته راستنېدلم نو خپلې غاړې ته مې پام شو، ګورم چې زما غاړکۍ زما د غاړې نه پرېوتې ده. زه د هغه د موندلو او غوښتلو دپاره بیرته ولاړم، هغه مې ترلاسه کړه، خو چې کله بیرته خپل تمځای ته راستنه شوم نو لښکر کوچېدلی و، لښکر بلکل تلی و. ما په خپله ټیکري کې خپل ځان راونغوښته او په دې قصد او اراده چې تاسې به مې دلته ونه مومئ او بیرته به زما په تعقیب راشئ، همالته مې ډډه ولګوله. په دې کې الله رب العزت په ما باندې خوب راوسته او ویده شوم چې یوازې د صفوان په همدغه غږ زه راپورته شوم چې هغه ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه په دې آواز باندې راپورته شوم او له دې څخه پرته مې بله خبره د صفوان نه والله ما نه ده اورېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبرې د بیبي عایشې رضی الله عنها څخه واورېدلې د هغې په خبرو کې څه شک او شوبه ونه کړه. رسول الله به څنګه د خپلې هغې ښځې په باب شک کړی وای کومه چې الله پاک هغه ته ورکړې وه او په دنیا او آخرت کې د رسول الله ښځه ده او د ده د ډیر نږدې ملګري او دوست د ابوبکر صدیق لور ده، نو رسول الله به د هغې په خبرو کې څنګه شک کړی وای. خو منافقین سخت تهمت او تور په بی عایشې رضی الله عنها باندې لګوي چې دا د صفوان سره پاتې وه. خو د ډیرو قیسو نه لا بیبي عایشه خبره نه ده، تاسې به په خپرونو کې واورئ، کنې هغې به د خپل ژوند د لاسه ورکړی وای. لکن هغه څوک چې د ضعیفه ایمان خاوندان ول، د ضعیفه زړونو څښتنان ول او همدارنګه منافقانو چې د صفوان پر اوښه سپره او د صحرا له لورې مدینې ته را روانه بیبي عایشه ولیده نو د هغې په شرف باندې کاذبانه تورونه پورې کړل او د صفوان بن معطل السلمي سره په ډیر جاهلانه او ظالمانه توګه بیبي عایشه تورنه کړه. نعوذ بالله من ذلک. د دغه منافقانو سرکرده چې کله ولیدو نو د شا او خا خلکو ته داسې ویل په الله قسم چې دغه ښځه یعنی ام المؤمنین بیبي عایشه رضی الله عنها و اعاذها الله له دغه سړي صفوان څخه خوندي نه ده پاتې شوي او نه دغه سړی ورڅخه خوندي پاتې دی. د عبدالله ابن ابی ابن سلول ویلې په بیبي عایشې باندې تهمت ولګو. دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پام وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو په مخکینۍ خپرونه کې چې کومه خپرونه تیره شوه ځینې حکایات د حضرت عایشې رضی الله عنها په هکله باندې چې منافقانو په هغې باندې تهمت لګولی او موږ ذکر کړل. اوس راځو دا قصه او دا واقعیت خپله د بیبي د خولې نه اورو چې بیبي عایشه رضی الله عنها څه فرمایي. بیبي عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ووتلم چې غزوه د بني مستلق وه او دا سفر دا په داسې حالت کې و چې تازه د حجاب او د پردې آیتونه او حکم نازل شوی و. یعنی مخکې د دې نه پرده نه وه خو په دغه وخت کې د حجاب او د پردې حکم او آیتونه نازل شوي ول چې کله پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره زه په دې سفر کې ووتلم نو د اوښ په یو بالکي او یو انډي کې زه کینولی شوم. یو طرف کې زه کېستلم بل طرف کې به څوک بل ناست ول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه فتح کړه. دا هغه خبرې دي چې بیبي عایشه رضی الله عنها پخپله فرمایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزوه فتح کړه او بیرته مدینې منورې طرف ته راستون شه، حرکت یې وکړ. د مدینې منورې ته په یو پړاو کې یعنی لاره کې را روان و. د مدینې منورې په لاره کې نږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ تر څو چې دا ټوله قافله هغه کسان چې رسول الله سره په دې غزوه کې او سفر کې تړي دي په دې ځای کې واړئ او شپه وکړي. هغوی ټولو هلته واړول. بیبي عایشه فرمایي چې زه راولاړه شوم او د قضای حاجت په قصد باندې چې خپل انساني حاجت پور کړم د لښکر نه تمځای څخه په لږ واټن کې وړاندې لاړم. یعنې د اوښ په کومه بالکي کې چې زه ناسته وم د دې ځای نه راکوز شوم لږ ګوشه چیرته لاړم چې هلته قضای حاجت وکړم او د قضای حاجت پوره کولو څخه وروسته بیرته خپل تمځای ته راستنه شوم، بیرته را روانه شوم. چې کله مې لاس د خپلې سینې ته که نو ومې کتلې چې هغه